دوستانو هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. دوستانو نن یو ځل بیا د یو له نوي معلومات سره ستاسې په چوپړ کې یم. دوستانو زموږ اکثر ملګري دي چې وایي دوستان وایي چې زما په مسنجر کې ما د څوک وایس مسیجان راولیږي ویډیو راولیږي نو هغه زما په موبایل کې نه پلی کېږي. نو دغه په خاطر باندې مې دغه ویډیو جوړه کړله. دوستانو هېڅ تشویش مه کوئ ځکه د هغې حل لاره شته دی. موږ به تاسو ته په دې ویډیو کې وښیو چې څنګه د دغې مشکل څخه ځان خلاص کړئ مسنجر دغه مشکل څخه. نو مخکې دې نه چې ویډیو پلی کړو ویډیو سټارټ کړو دوستانو نو که چېرته زموږ چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ تڼۍ کېکاږئ ترڅو د ټولو د مخه زموږ ویډیوګانې تر تاسو پورې ورسېږي ځکه موږ هره ورځ دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو او تر تاسو یې در رسوو. راځو دوستانو د ویډیو په طرف. نو ټول د مخه به دوستان تاسو راشئ خپل موبایل او خپل کوم مسنجر چې لرئ د اپلیکیشن د مسنجر لرئ نو هغې ته به راشئ. مسنجر به تاسې خلاص کړئ خپل د موبایل مسنجر ته چې راشئ ګورئ دوستانو دغه چپ لاس بره چې دا ستاسې کومه لوګو ده کوم عکس دی پروفایل پکچر دی نو دغه تاسې ته ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسې دغه کلیک کولو سره به تاسو ته ګورئ مسنجر څه چې اپشنان دي څه چې سیټینګ دي کوم اپشنونه چې لري ټول دلته خلاصیږي. نو تاسې نور سره کار مه لرئ دوستانو را به شئ دغه ډیټا سیور ته ډیټا سیور باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دغه اپشن چې تاسو ګورئ که چېرته تاسې دغه موبایل کې دغه خلاص وي نو دغه واخلئ بندې کړئ ځکه که چېرته ستاسې موبایل کې دا خلاص وي نو تاسې نشئ کولی چې آډیو ویډیو دغه تاسې په خپل مسنجر کې تاسې ته څوک رالیږي نو ویې ګورئ وایې اورئ ځکه دلته لیکلي دي enable click to download for image and video when using mobile data. نو دغه په بندولو سره به د ستاسې مشکل بالکل حل شي. تاسې به بیا کولی شئ په مسنجر کې ویډیو او آډیو وګورئ. که چېرته د دې سره جوړ نه شو دوستانو ستاسې مسنجر نو اول خو د ده سره جوړېږي نو یو بله لاره هم شته دی چې تاسو ته وښیم. ځینې موبایلونو بعضې کې داسې وي چې نه جوړېږي دې سره هم دا ورسره کار نه کوي. نو د دې په خاطر باندې دغه لاره که چېرته اول خو کار کوي که چېرته کار ونه کړلو نو را به شي یو بله طریقه ده دوستانو. خپل موبایل کې به د ټولو د مخه یو براوزر خلاص کړئ. هر براوزر کې وي فرق نه کوي. نو زه کروم براوزر خلاصوم. کروم براوزر ته چې راغلی دوستانو تاسې به ولیکئ او په سرچ کې به دلته ولیکئ مسنجر اولډ ورژن. ګوره زما د مخې نه پکې شته دی نو دغه به تاسې ووهئ. مسنجر ته چې راغلی دلته مختلف دغه درته راغلي نو دغه دویم سایټ چې دی فیسبوک مسنجر اولډ ورژن آل دویم سایټ چې کوم یو دی لومړی نه دویم سایټ په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. د دې په کلیک کولو سره دغه تاسو ټول ورژن د مسنجر یې راوباسي. نو تاسې دغه ګورئ 2020 دویم د جون دی نو دغه نوی ورژن دی. البته دا اوس چې کوم ورژن نوی دی برحاله د مسنجر نو تاسې د دې نه به تېر شئ را به شئ ښکته به راشئ زاړه ورژن لکه هغه چې تاسې هر یو پکې خوښ و هغه ما ډاونلوډ کړي په زړو ورژنو کې. دلته به راشئ مثال دغه 2013 میاشتې اکتوبر باندې دغه 10 تاریخ د اکتوبر 10 په 2013 کال کې راغلی دی. په دې زوړ ورژن وي زوړ ورژن دی په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو. په کلیک کول سره ډاونلوډ اپ دغه ډاونلوډ کې تاسې په هغه زوړ نوی ورژن به دوستانو تاسې خپل موبایل نه ان انسټال کړئ لرې به کړئ ډیلیټ به کړئ او دغه ورژن دغه مسنجر به تاسې انسټال کړئ. د دې په انسټالولو سره بس تاسې دغه مشکل بالکل حل شي او تاسې بیا کولی شئ چې ویډیو آډیو مسیجان چې تاسې کوم دوستان رالیږي نو هغه وګورئ. مننه دوستانو د کتلو ویډیو د لیدلو څخه هم که چېرته زموږ چینل تاسې نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ د حمایت او خپل د معلوماتو اضافه کولو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د ټولو د مخه زموږ ویډیوګانې تاسې ته در ورسیږي.